د لوړو زده کړو وزیر بیا ګلان کرلی دي. دا چې څه ویلي پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د تحصیلي بورسونو منع کېدل، ندیم زده کړیالانو ته مسلمان ځي او کمونیست راځي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوړو زده کړو وزارت روسیې ته د شاوخوا 1500 نارینه زده کړیالانو د سفر مخه نیولې ده. د روسیې تحصیلي بورسونو ته بریالي شوي زده کړیالان وایي چې په بېلابېلو تحصیلي کچکو کې منل شوي او د تحصیلي ویزې ورکړي شاوخوا 6 میاشتې وخت اخیستی دی. خو اوس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د دغو زده کړیالانو ایمان ته اندېښمن دی او ویلي دي چې هغوی مسلمانان ځي او کمونیست راستنیږي. د دغو زده کړیالانو په وینا ندیم ورته ویلي دي چې تاسو اسلام ته د دعوت وړتیا نه لرئ او باید روسانو ته ووایاست چې ستاسو دین باطل دی. د زده کړیالانو په وینا دغه وزارت څه موده وړاندې د دوی پاسپورټونه او تحصیلي اسناد قید کړي وو او ویلي وو چې ټولو زده کړیالانو ته په د عقیدې د ازموینې له ورکولو وروسته د سفر اجازه ورکول شي. هغوی زیاتوي چې دغه وزارت له زده کړیالانو د عقیدې ازموینه واخیسته خو اوس له خپل دریځه په شا شوي او موضوع د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده ته سپارلې ده. څه باندې 2 میاشتې کېږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هغو زده کړیالانو پاسپورټونه او تحصیلي اسنادونه ضبط شوي چې د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا په برخه کې بورسونه اخیستي دي. یو شمېر دغه زده کړیالان وایي چې د هغوی پوهنتونونو له لوري د درد ځواب ترلاسه کړی چې دوی منلی دي. د هغوی په وینا یو شمېر نورو ته هم خبرداری ورکول شوې چې که په څو ورځو کې خپلو ټولګو ته حاضر نشي نو له تحصیلي کاله محرومه کیږي. دغه زده کړیالان د طالبانو تر ولکې لاندې لوړو زده کړو وزارت د پلمو په لټولولو او د زده کړو د اجازې په نه ورکولو تورنوي. د هغوی په وینا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم نه غواړي چې دوی د روسیې د بورسونو له لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر دغه زده کړیالان ادعا کوي چې دغه طالب چارواکي ورته ویلي چې دوی د دعوت توان او جرأت نه لري او کله چې بهر ته ځي نو ټکاني تړي او د سمندر پر غاړه عکسونه اخلي. هغوی وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست له زده کړیالانو غوښتي دي چې روسیې ته ولاړ شي او هغوی ته ووایي چې دین یې باطل دی.